سلام علیکم. د سنن شمیرې مرکز وروره. بله سلام علیکم. از مرکز 109 پلیس رو تماشایی. ډېره مننه ستاسې د همکارۍ سره. تشکر. قادر پولاد قادر. سمونمل قندهاغه کندهاری په 1491 لمریز کال د پولیسو له اکاډمۍ څخه د لیسانس په درجه فارغ شوی دی. نوموړی په نظامي برخه کې ځانګړي مهارتونه لري او د خپل کار په موده کې یې له ځان نه ښې وړتیاوې ښوولي چې له کبله یې په 1493 لمریز کال د کورنیو چارو وزارت لخوا په تقدیرنامه او میډال تقدیر شوی دی. 4 کاله کېږي چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو په لیکو کې پر دنده بوخت دی او اوس په حال د هلمند د امنیې قومندانۍ د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې مدیر دی. عاجل زما شعبې ته موقعیت ونیسه. عاجل پرسونل آماده که امنیتي پرسونل امیر صاحب کاشف هم د سره بوزه خپل هم لاړ شه سایه استعداد کې دغه ځای ته عاجل ځان ورسوئ چې درڅخه خطا نه شي. ټول هلته پرسونل بوځه ځان ورسوئ اجرات کوئ. صحیح. د هلمند د امنیې قومندانۍ د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې پولیس یو عملیات لري. دا چې څه پېښه ده او چېرته ده له نږدې ګورو. له موږ سره اوسئ. همدا خوا ونیسئ. د هلمند کارتلګن سیمه کې یو پولیس او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې کارکوونکي راپور لري چې انسان تښتوونکو 2 ماشومان په همدغه کورونو کې پټ کړي دي. پولیس او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې کارکوونکي د ماشومانو د خلاصون او د اختطاف کوونکو د نیولو هڅه کوي. ګورو چې دوی په دغه چاره برلاسي کیږي که نه. له موږ سره اوسئ. زه دغه کور ته لا چې کوم حرکت وکړي دا کور ته خبر زور ونه خورئ. یو نفر ونه خورئ. کار نه خورئ. کور ونه خورئ. پورته کړئ لاسونه. پورته کړئ لاسونه. لاسونه کې ولاړ شئ. شاته ونیسئ. لاس شاته ونیسئ. چې ولته ودرېږئ. تلاشي کړه. راپورته سي. انا لاسونه
چې د بخار باندې کړي هله راپورته کابل راپورته پولاد اکم کوچنیان مو پیدا کړل او په بریالیتوب باندې هغه زموږ عملیات سرته ورسېدل تاسو امنیتي تدابیر په نظر کې ونیسئ. صحیح ده درسته د انسان تښتونکو لخوا تښتول شوي ماشومان په ډیرو سختو شرایطو سره په دغه ځای کې ساتل کېدل چې نن د هلمند د امنیه قومندانۍ د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د کارکوونکو لخوا ماشومان د تښتونکو له منګولو وژغورل شول او 2 کسان یې په تړاو ونیول شول. د تیرو وظیفه ختمه ده هر یو خپل موټرو ته پورته سئ حرکت وکړئ پورته سئ خپل موټرو ته بس حرکت را وکړئ بس هغه چې راځئ دغه چې دا خپل چارو اطرافو ته متوجه اوسئ هغه کم ځای ته چې ورسېدلو بیا زه هدایت درته کوم تیار سئ تر تېرو ستاسو څخه مننه کوم ښه وظیفه مو اجرا کړله نظام پای ته پورته تللم چې کله زما پر پزه باندې فشار راکښې شو وروسته له هغه څخه زه په هېڅ شي هم نه یم پوه سوی کله چې زما سترګې خلاصې کړې زه په یو غار کې وم موږ په ډېر خوارۍ سره هلته ژوند تېر کړ کله چې ما هلته 14 ورځې پوره شولې د دولت کسان راغله بیا موږ د هغه ځای وباسو زه ډېره مننه کوم د دولت څخه چې موږ دواړه د هغه ځای وباسو پړل سنټر څخه رخصت شولم کله چې زه د برج جامع د مسجد جامع ته چې کله زه راورسېدلم د یو سپین ږیری سړی را روان و چې زما پر خوله یو د میز لاس کښېښوی او زه یو سپینې کورلا موټر ته وغورځولم بیا وروسته څا ته ور واچولم وروسته له دې ښو ورځو څخه زه عسکرو له هغه ځایګي څخه راویستلم دا ماشومان تاسو ته تسلیم دي صحیح سلامت کور ته یې بوځئ او مجرمین هغه کسان موږ نیولي دي هغو سره به موږ د قانون مطابق چلند وخت دې ښه مدیر صاحب ډېره مننه د خیر وشي درې ورځې موږ ډېر سرګردان وو ډېر ګرځېدلو پس له درېیمې ورځې څخه یې ما ته تلیفون وکړ چې موږ ته 2 لکه ډالره راکړه ما د دوی سره خپلې خبرې جاري ساتلې او دا مې ورته ویلی چې دا پیسې زه نه لرم دا دی خو دوی بعضې تهدیدونه راته کول چې داسې به هلک در مړ کړو داسې به کړو داسې به کړو داسې به در وغورځو لکه چاکلیټ داسې به مړ کړو ما ورته ویل هغه د خدای په لاس کې د چا څه کېږي هغه خدای کوي خو زما دا پیسې په وسه نه ده زه دا پیسې نه لرم خو بیا وروسته د ولس په همکارۍ چې څه اطلاعات موږ ته راتلل موږ هغه د دولت سره شریکول بالاخره دا کوچنیان د دولت په کومک باندې زموږ لاس ته راغلله او دوی ظالمان وشرمېدل اوس وخت چې زموږ ماشومان را آزاد شول نو اوس دوی ګرفتاره دي د دولت سره دي نو زموږ د دولت څخه دغه هیله ده دغه مارزو ده چې دوی ته اعدام سزا ورکړل شي هغه پاتې شوي خلک چې دي هغه باید عجلتاً ګرفتاره شي او که ګرفتاره نه شي نور به هم دا ولس ځورېږي دغه 2 ماشومان چې اختطاف شوي وه کورنۍ عریضه وکړه موږ یې په جریان کې واچولو دوی چې څه وخت موږ په جریان کې واچولو موږ خپل د اطلاعات ثبت کړل او خپل په کار باندې مو شروع وکړله چې خوشبختانه دغه 2 نفر اختطافچیان چې یو خیر الله و یو حاجي عبدالقیوم و
تقریبا د دغه 3 کاله په موده کې دغه کاروبار کوي موږ وکولی سول چې دغه ماشومان د هغه ځای څخه راخلاص کړل او د دوی 14 کسیز ګروپ دی چې 14 کسان دي که 14 کسان ګروپ یې دی د ډېره وخته څه دلته په هلمند کې دا د اختطاف موضوعات کوي دې 2 نفرو په ذریعه او کمک سره موږ کولی سو چې هغه ډېر په اسانۍ سره ونیسو. امنیتي تدابیر مو ونیسئ بویه څرنګوالی تسلیم